الله تعالی په قران کریم کې فرمایي چې کله تاسو ایمان راوړو نو د ایمان ترڅنګ زه حتمن په تاسو باندې امتحان راولم، په تاسو باندې لوګه راولم، داسې لوګه چې سخت تکلیف کې راشي. په دغه حالت کې د الله تعالی شکر وستل چې دی دا د کامیابیدو راز دی. ونقص من الاموال، ستاسو تجارتونه به دا رقم تجارت به روان وي، یو دم به پکې تاوان راشي، دا رقم به ولویږي چې بغارې به وهي. ولې که په دې ټیم کې ته وایې چې یا الله تا د عمل لا کړی واده خستو مشکل نشته دی، ته راضي اوسې. ظلمي زامن به دي وي، الله تعالی به درنه والي، یو دم به موټر ټکر شي، هر څه به د بیانه لاړ شي. ښکلې ښایسته باغونه به دي وي چې ښایسته میوې به وي، فکر به دې همدا وي چې سبا به زه ځم کارتنونه او برابروم دا په کارټنو کې کېږدم، دا به زه لیږم پلانکي ملک ته، ما ته به دومره ګټه کوي. ولې شپې طرف نه به الله تعالی پې ګلۍ وروي، هغه ټول به د بیانه ځي. په ځینې بغاري هو دا څه وشول دا څه وشول. ولې په دې ټایم کې هغه ځینې انسانان چې کامیاب دي هغه به وایي چې یا الله دا تا راکړي او تا واخیستل مشکل نشته ده. دغه کسان ته الله تعالی زیری ورکړی د جنتونو، د پراخه جنتونو. یعنی د دې مطلب دا دی چې په دنیا کې هر څه چې دی، هر حالت چې دی، دا د الله رب العزت امتحان دی. په دې هدیره کې زه د دې په خاطر باندې ناسم چې تاسو ته معلومات وشي دا هغه انسانان دي چې دونه د الله تعالی نور د خدمت موقع اخیستې ده، دو نور خدمت نشي کوي، دو ستاسو دعاګانو ته ضرورت لري. الله تعالی تا ته د دې چانس درکړی دی چې ته څنګه کولی شي د دې ژوندي مخلوق لپاره خدمت وکړې، ته څنګه کولی شي د دې مظلوم ملت یا د افغانانو لپاره خدمت وکړي چې هغه سبا راشي په دغه قبر درته ودرېږي او لاس درته اوچت کړي چې الله رب العزت دې پراخه جنتونه درکړي. ولې د دې باعث ځان مه جوړوه چې دلته ستا لپاره ځینې انسانان راشي او تا ته بد دورد ووایي چې الله دې در باندې لعنت ووروي چې تا په دې بدبختۍ مشکلاتو باندې موږ اخته کړو. په دې 40 کلو کې یا 50 یا 60 حساب کا د دې افغانانو څومره دربدري راغله، څوک په یو ملک کې، څو میلیونه په بل ملک کې. د دې ټولو اصلي علت همدا دی چې افغانانو د پیشرفت، د ترقۍ، د دې خپل بدلون فکر او سوچ نه دی کړی. ولې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي هیڅ کله موږ هغه قومونو ته تغییر نه ورکوو چې خپله د تغیرت سوچ او فکر او اراده ونه لري. زما د قدر وړ او محترمو افغانانو، داخل یا بیرون یاست، راځئ تعهد وکئ دا ملک په والله که نه په فیسبوک جوړ کړي، نه ولا که په پوسټونو باندې جوړ کړي، نه ولا که په دې بغضو کې نه راته جوړ کړي. تعهد دا وکړي چې آینده به د خپل نسلونو، د خپل مظلوم یتیمانو، کونډو برو لپاره داسې یو څه پخښوم، داسې یو کار به کوم چې څوک را باندې آفرین ووایي او دعا راته وکړي چې الله رب العزت دې تا ته عزتونه او پراخه جنتونه درکړي. افغانانو ملک په تعهد او اراده جوړیږي. دوبۍ چې دا مکمله شګه وه، ریګستانو، ولی هغه خلکو تعهد په دې وکړو چې د نن نه بعد به موږ خپل ملک جوړو. نن د ټولې دنیا ملکونو تجاران چې دي په دوبۍ کې ښکته پورته کېږي. ولې که حقیقت وګورئ مکمله شګه ده. د افغانستان ټوله خاوره چې د الله رب العزت پکې هر څه تکمیل پیدا کړي دي. دلته خزانې موجودې دي، اوبه ښایسته دي، تکړه زلمي لري، افغانان تکړه لري. ولې اتفاق او اتحاد نه لري، تعهد نه لري. ځینې به وایي چې نه کېږي ولا په ما نه جوړېږي. ته اراده وکړه، ته همدا ووایه چې د نن نه بعد به زه د خپل مظلوم ولس او د خپل مظلومې خاورې لپاره نه به منفي افواهات پخښوم، نه به منفي تبلیغ کوم، نه به د جاسوس منم، نه به د خبیث منم، نه به د پیسو په مقابل کې خپله خاوره خرڅوم. تعهد وکړه، الله رب العزت به حتما داسې فیصله کوي چې به وایي چې تو تغییر غواړي، الله به د تغیرت زمینه موږ ته برابره کړي. زمینه الله برابروي. په الله یقین وکړئ کله چې الله تعالی باندې څوک توکل وکړي، الله رب العزت پوره واکمن ذات دی. هغه کارونه کوي چې د انسان په فکر کې هم نه ګرځي. داسې د ذخایرو چینې به الله رب العزت په دې ځمکه کې تا ته راوباسي چې فکر به دې هم نه وي. د غرونو نه به درته راوباسي. الله قادر ذات دی، په هر څه قادر دی. دا د مسلمان یقین او ایمان دی چې الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. د خپل مظلومو افغانانو، یتیمانو دغه اوښ کې نور ور وچیږو. دغه انسانان هم د دې امید لرلو چې زه څنګه کولی شم یو پل جوړ کړم، سړک جوړ کړم. ولې الله تعالی ته نه واخیستو، صلاحیت ختم شول، هغه ټایم پوره شو، دوی لاړلو. که یې ښه کړي وي نو دا ځای به منور وي، او که بدې کړي به دا ځای کې به ورته اور بل وي. الله رب العزت دې ټول ته مغفرت وکړي. محترمو افغانانو، په دې یتیمانو، کونډو، په دې افغانانو باندې په والله چې د زړه له تعالی خفه کېږم. نه غواړم چې نور مو دا ملک در بدره شي،
زما افغانان ورونه په والله د ټولو دنیا د انسانانو قوي ترین افراد دي، قوي ترین خلک دي. د هغو انشاءالله اراده کولی شي دا ملک ته تغییر ورکړي. دا ملکونه ته ملامت دا ملامت شو، هغه ملامت نه دي، باور وکړي دا ملامت نه دي. ملامت ما او تا یو، ما او تا ورته زمینه مساعده کړې ده چې هر څوک راځي او د موږ سر ته یې څټک نیولی. قسم په الله چې سره یو شو د دې ټولې دنیا په موږ زور نه رسیږي. چلنج سره درته وایم دا په تاریخ کې ثابت شوي چې افغانان قوي ترین خلک دي، جنگ کې قوي ترین خلک دي، مغز قوي لري، ولې کار نه کوي. ته فکر او سوچ وکړه الله تعالی په دې مغز کې غوټه اچولې هغه درته پرانیزي. ولې سوچ د نشته راجیک شي سهار فیسبوک راوالي کینی تو شد و اونو تو شد و اونو تو شد و اینی تو شد. ته په الله یقین وکړه د دې ټول عذاب به تا ته رسیږي که د نن نه بعده ملت دربدره کېږي، دا وژل کېږي، دا خیرابي کوي، ازار کوي، بغارې وي، د دې ټولو ګناه ستا په غاړه ده. معمولی پوسټ به کوي، معمولی یو پوسټ به کوي، ته به ځان ته وایي چې زما فالوور به زیات شي، زما لایک به زیات شي. د دې په خاطر باندې ته یو خبره کوي چې د دې ملک د دربدرۍ باعث ګرځي. دلته چې کوم انسانان وژل کېږي د دې نه بعد ټوله ګناه به ستا په غاړه وي. که چېرته ځان لازم بولې او دا ځای چې دی ځان ته خرابوالی ورکوه، خپل کارونه کوه. خو زما در باندې زړه بدېږي، دا دنیا فاني ده. 50 کاله به ژوندی چې ډېر ژوندی 50 کاله. دغه اوس 1.5 میلیارد یا 2 میلیارد یا 3 میلیارد انسانان چې دی 80 یا 50 کاله بعد به د ځمکې د تل نه ختم شي مکمل. دا به ختم شي، نور به راځي. ولی تا ته به الله تعالی بیا د خدمت چانس هیڅ کلم در نه کړي. راځي دا مظلومه خاوره اوس په فقر کې ده، دا به هم دا موت تاجیږو. په خپلو مشرانو باندې هم غږ کوو چې د افغانانو سره مشورې وکړي، هغه څه دلته وکړي چې د دې ولس او د دې خاورې ضرورت ورته. الله رب العزت غیرتي ذات دی، بد الله تعالی ځمکه ده، ټول یورپ، امریکا، افریقا، استرالیا، دا ملک، هغه ملک، افغانستان، ټول د الله تعالی په واک کې دي، هیڅ څوک شور نشي خوړلی. الله رب العزت مو د خپل د در نه هیڅ کلم نه ناامیده کوي. الله رب العزت مو د ټولو افغانانو په حال باندې خاص رحم وکړي او د نن نه بعد د الله په خاطر باندې د دې مظلومو یتیمانو کونډو په خاطر باندې دا تعهد وکړي چې نو د دې خپل ملک د آیندې لپاره به کار کوو چې دا ملک د نورو ملکونو سره سیال شي. هغه اشخاصو باندې هم غږ کوم چې د دې نظام پر وړاندې باندې جنگ کوي، څه توره به وکړي، والله که هیڅ توره هم وکړي، هم به د دې مظلوم ملت ازار واخلي، هم به د آخرت خراب شي او هم به در بدره شي. نو د جنگ څخه خلاص واخلي او د دې ملک د لوړېدا په خاطر کار وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.